مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ د یو صوفی واقعہ ذکر کئی وی د یو صوفی حج تزړه کېده 1.5 روپۍ وسره وه او حج لذي نو یې د اتانو یې کپړه واغېشتله د هغې نه یو بوجګۍ جوړه کړه او د 1 روپۍ چڼې واغېشتې په بوجګۍ کې واچولې او پیاده سفر دی روجه ونیوله نو د ماښام په جماعت کې منځو کې او که چا ورته وی چې مسافره ډوډۍ دله راوړمه مسافر او نو بس ډوډۍ دله راوړم ته صبر کوه ډوډۍ راوړم نو که چا به سره وړه او به یې خوړل او که چا سره ونړل نو هغه چڼې به یې راواغېشتې او موټې اوبه یې خوړې اوبه به یې واپس وڅکلې روژه ماته شو کار په دې طریقه باندې روان دی سمندر غاړې ته ورسېده بحري جهاز جدې ته روان دی د سمندر په غاړه د جز کپتان انګریزو نو دا صوفي صاحب وله ورغی وي دې جز کې که داسې څه نوکري څه خدمت وي نو زه کولی شم نو هغه د د ښکلي شکل صورت ته وکتل نو صوفي صاحب وایي ستا مناسب کار ما سره نشته نو دی ورته مناسب پرېږده هر څنګه چې زه هر څه کار کومه خو ما دې جز کې که نوکر کې نو تیار یم داسې نور کسان هم جز کې نوکرۍ دپاره راغلي وو نو هغه ورته وایي صوفي صاحب وایي دې جز کې یو کار بس پاتې دی نور هر څه عمله برابر ده خو یو ډیوټي ده هغه دا چې دی کې دا ټټۍ دي نو دا پاکول غواړي نو ستا د شان مناسب نه دی شم نوکر کوی دی ورته داسې ګرانه خبره خو نه زه خو کولی شم صفۍ وی ښه صفۍ کولی شي د هغه دا خیال و چې زه ورته یم صفۍ نه شي کولی ټټۍ نه پاکې ته صوفي سړی زه کار دې نشته دی نو ته ورته غاړه کې خو دا هم کومه اوس دا ټپ ټپ سړی دی صوفي صاحب نو هغه ورته یو 2 منۍ بورې وښوله وی یوازې صفۍ خو نه ده که نه دا بورې به اوچتې او دا به 2م چت ته هم خېجې دا کولی شي نو دی ورته بلکل اوس د ده وجود دومره دی چې 2 منۍ بورې نه چې 100 سیرم دی نشي اوچتولی ظاهري وجود دومره دی او 2 منۍ بورې ته هم غاړه بلکل کولی شم هغه ته یې ښځه ورشي اوچتې که 2 منۍ بورې له دا صوفي صاحب ورغی او په هغې بورې یې لاس کېښود وی خدایه زما 2 قمره وسو چې دې بورې له رالم اوچتول زما کار نه دا ستا کار دی خو چې لاس یې ورړم که بورې ورته خدای سپکه کړه داسې اوچته یې ونیوه وی کپتان صاحب کوم ځای ته یې اوس هغه ته یې بس کېده وي ته کولی شي ته ډیوټي کولی شي او دې یې برتي که دې د جز نوکري نه غواړي دې جدې ته ځان رسول غواړي حج له روان دی مقصد یې حج دی نوکري نه وی چې دې یې برتي که وی دا واده که چې ای مسلمانانو وروڼو که بل څوک راځئ دا کار زیات دی او دې پکې بل هم نوکر دي صفۍ د ګندګۍ به زه کومه زه به کوم خو راځئ حج له خو به لاړ شي او نور کسان رشتو صوفي صاحب ورمخکې شو اوس صوفي صاحب د ټټو صفۍ وکړي لنګ ووي او غیر چاپېره چې څومره ټټۍ دي د هغې ټولو ښه صفۍ وکړي او بیا راشي هغه لنګ لرې کړي ځان پاک کړي او خپلې پاکې جامې واغوندي او نفل کوي او د قرآن شریف تلاوت کوي په ښکلی اواز د جه دغه کفتان ابم راغی نور کسان بم رالل او د دې تلاوت ته به یې غوږ کېښوده ښکلی اواز کې تلاوت یې کو په کفتان د قرآن ښه ولګېده تلاوت او دته یو ورځ رانږدې شو صوفي صاحب دا ته چې سوی نو دا ما ته مخایه که نه پېژني نه چې دا قرآن دی خو دا ما ته مخایه او تی دا خو داسې نه ویلې کېږي اول غسل وکړه ځان پاک که او بیا وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا راځه ته به درته دا جزازه سویم تا ته به وښیم هغه غسل وکړه قرآن تلاوت مخکې کلمې وویله او صوفي صاحب ورته تلاوت شروع کړه بحري سفر دی په مزه مزه جزي ناګانه یو کس راغی کپتان ته وایي چې صاحبه ته خو دې صوفي مسلمان کې نه وایي زه خو مسلمان نه یم خو چې هغه کوم خبرې کوي په ما ښکلې لګي زه هغه اورم زه خو مسلمان کړی نه یم مسلمان نه یم وایي نه مړه ته مسلمان کړی په ځان نه پوهې
ښه راغی صوفي صاحب تا زه مسلمان کړم هغه او کنه تا چې کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول ته خو مسلمان شوی لږ ساعت یې سوچ یاره زه مسلمان سی خدا ته چې سوی دا ګورې ما ته وایه دا به پرېږدونه دا تلاوت ورته یادي پېژنې نه وایي دا ته چې سوی دا ما ته وایه ګوره دا به پرېږدونه زه مسلمان سی خلق غیر چاپیره جس کې ټول خبر شو چې کپتان مسلمان کا اوس چې بحری جهاز ورسېده جدې ته نو صوفي صاحب خو نوره نوکري د جز نه کوي یا لکه زما استفا مقصد د هغه جدې ته رسېدلو هغه کپتان ته ته څه کوي زه خو بس کوشم زما استفا زه اوس حج لرم وی صوفي صاحب ما چاته پرېږدې ځم د سره لاړم هغه ملګرو ته استعفا ولیکله چې دا بحري جهاز نور تاسو چلوئ زه صوفي صاحب سره لاړم د صوفي د یو نیک نیت نتیجه هغه ته هغه کرامت هم خدای ورکه بورې اوچته شوله ډیوټي م خدای ورکړله پورې وته او ځان سره یو کافر مسلمان که هغه هم پورې ویسته